زما ډیرو محترم ورونو یو ډیره مهمه او ضروری مسله د دې میاشتې په باره کې هغه ده او دا خاص کر د زنانو لپاره ډیره مهمه او ضروری ده. نو که ملګري چې زما د اواز اوري نو هغه دا خبره چې دی خپل کورونو ته ورسوي. هغه دا چې عایشه رضی الله عنها فرمایي کان یکون علی صوم من رمضان، په ما باندې به د رمضان روجي پاتې وي، نو فما استطيع ان اقضيه، نو ما به دا طاقت نه لره چې زه دغه روجي قضایي راوړم او دغه روجي بیرته ونیسمه الا فی شعبان، مګر په شعبان میاشت کې به دغه روجي ما نیولې. نو کومې خویندې چې د بیمارۍ د وجې نه دغې روجې پاتې شوي، نو په کار دا ده مخکې د دې نه چې رمضان مبارک ته هغه داخلي شي نو هغه زړې روجې چې دی هغه ونیسي، او یا کمرونه چې د سفر او یا د بیمارۍ د وجې نه هغې باندې روجې پاتې د رمضان مبارک، نو هغوی هم په کار دا دي چې هغه مخکې د دې نه چې رمضان مبارک ته داخل شي نو هغه روجې ونیسي، او نه دي پاتې رمضان مبارک ته مگر یو چند ورځې. الله رب العالمین دې موږ په خیر او عافیت سره رمضان المبارک ته ورسوي. اللهم بلغنا رمضان.